محترم علماء د یو بزرګ واقعا نقل کړی دا بزرګ وایي چې کله زبر کوټه او مدرسې ته په کومه لار تلم نو په دغه لار کې یو بوډۍ کور و. زه یو ورځ مدرسې ته روان وم، دا بوډۍ په دروازه کې ناسته وه. کله چې زه ولیدلم نو ما ته یې اواز وکړ: ای بچیه دلته راشه. زه چې هلته کې ورغلم نو زما یې ډېر عزت او احترام وکړو، خوراک او څښاک یې راباندې وکړو او نور ډېر بهترین نعمتونه راته راکړل. بیا یې راته وویل: بچیه کله چې ته په دې لار باندې تېرېږي نو لږ وخت ما سره کښېنه، زه به در باندې خوراک څښاک کوم، نو زما زړه ته به سکون حاصلېږي. دا بزرګ وایي چې کله به هم زه مدرسې ته تلم نو دا بوډۍ به تیاره په دروازه کې ولاړه وه، زما انتظار به کاوه. زه به بیا دغې بوډۍ خوا ته ورغلم، لږ ساعت به ورسره کېناستم، دغې بوډۍ به په ما باندې خوراکونه وکړل، ما ته به ډېر عزت راکړو او بیا به یې په ډېر عزت سره زه رخصت تلم. وی آخر یو ورځ ما د دې بوډۍ نه تپوس وکړو: ابیه زما او ستا په منځ کې خو هېڅ تعلق نشته دی، نه زه تا پېژنم او نه ته ما پېژنې، بیا دومره عزت ما ته ولې راکې؟ وی دې بوډۍ په سترګو کې اوښکې راغلې او راته وویل: ای بچیه څه ډېره موده وشوله چې زما یو زوی ورک شوی دی، زه د هغې په لیدلو پسې سم لیونی شوی یم، خو چې کله مې ته وکتلې چونکې ستا شکل او د هغه شکل یو شان ته ښکارېدو، نو ما ته ستا په لیدو سره خپل زوی را یاد شي او ستا په لیدو مې زړه ته سکون او قرار میلاو شي، نو ځکه تا سره دومره محبت کوم او په تا باندې ښه خوراکونه کوم. عزتمند ورونو، چې کله یو بوډۍ د پردي هلک سره صرف په دې وجه محبت کوي چې د دې هلک شکل د هغه د زوی سره میلاویږي، نو اوس چې څوک د الله جل شانه د محبوب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان خپل شکل او صورت جوړ کړي، ښه مزېداره ږیره پرېږدي، د هغوی په شان اعمال کوي، نو آیا الله جل شانه به د داسې کس سره څومره محبت کوي؟ زما عزتمند ورونو، بیا موږ او تاسو خپل شکل او صورت هغه د خپل پیغمبر په شان ته جوړ کړو، د خپل پیغمبر په هر کار کې د هغه د اقوالو، د هغه د افعالو او د هغه د اوامرو لحاظ وساتو.